حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد د صفایي دپاره یوه زنانه وه یوه توره ښځه وه دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد صفا کوي. په یو روایت کې راځي یو ځوان غریب مسکین غریب سړی و دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد خیال ساتي د مسجد صفایي بیا کوله. شپې ورځې دي دا زنانه یا دا ځوان دا وفات سو. په روایت کې دواړه راځي چې وفات سوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله چې هغه پلانکۍ هغه سپین سارې ښځه یا هغه توره ښځه چې دلته په مسجد به صفا کوي هغه نه معلومیږي. او یا په روایت کې دا رقم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې هغه ځوان چې دلته به مسجد صفا کوي هغه نه معلومیږي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پوښتنه وکړه فسأل عنها او عنه دا رقم د روایت دوه تورې راځي. د دې ښځې پوښتنه یې وکړل او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ځوان هلک د غریب مسکین چې د مسجد به صفا کوي د دې پوښتنه یې وکړل. فقالوا مات صحابه کرام ورته ویل الله رسول هغه زنانه وفات سو یا هغه ځوان خو وفات سو موږ یې جنازې لمونځ وکړي هغه موږ دفن کړل. نو کېدلی سي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې څخه وتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خواته تللی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غذا کې بیا راغلی. خو په حدیث کې نور تفصیل نسته دونه دی چې په د عین موقع کې د جنازې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی سوی. یا د دې انسان د مرګ چې د زنانه ده یا د هلک د دې د مرګ په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته افلا کنتم اذنتموني به فكأنهم صغروا امرها او امره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل د دوی دا ګمانو چې یو زنانه ده وفات سوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر نه دی رسېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنازه یا د دې په مرګ باندې نه دی خبر سوی دوی هم نه دی ورته ویلي. د صحابه کرامو په ذهن کې دا راغلی دي چې مطلب دونه به نه ضروري دونه به نه مهمه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ دا خبر ورسو او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې هلک په وفات باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی خبر سوی. د دوی دا ګمان سوی دی چې مؤمن جنازه وسوله غسل و جنازه و ترتیب یې وسو قبر یې وسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف نه دی ورکړی د دوی دونه مهمه نه ده بللې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ور فقال دلوني على قبره رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړ وایي ما ته قبر ورسره وښایاست. ګورئ د دې عاجزو انسانانو د دې غریبو انسانانو د دې بېوسه انسانانو دونه لوی قدر دی. د اسلام پیغمبر د الله رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ وروسته جنازه یې هم سوې ده کفن یې هم سوی دی غسل یې هم سوی دی قبر یې هم سوی دی ټول کیسې خلاص سوي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما ته قبر راوښایاست. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ول دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ولاړی دویم وارې د پر قبر باندې دغه انسان د جنازې لمونځ کړی دی او یا د فصلو تعبیر دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورته کړې یا دا سم د جنازې لمونځ سوی دی. که تاسو سوال وکړئ د جنازې لمونځ څنګه کېږي دویم وار د جنازې لمونځ دویم وار نه کېږي. یو خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار ما ورته نس کولی یو وار د جنازې لمونځ وسي دویم وار د جنازې لمونځ نس کېدلی او دا د زموږ او ستاسو په وطن کې د غیبانه جنازې شکي پالتو کیسې دي. دا غیبانه جنازه چیرې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا ته کړې دا خو د پیغمبر علیه السلام خصوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو به الله رب العزت هغه میت حاضر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو باندې لیدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت هم لیدي جهنم هم لیدي. د لمانځه په دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت او جهنم الله ښکاره کړي. نو ما ورته وغوښتل زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه مذهب دا دی د دویم وار غیبانه جنازې چې کله کله زموږ او تاسو په علاقو کې کېږي دا نسته او یا دویم وار جنازه د یو چا د نس کېدلې. ماس یوه د هغه سړي چې اوس د یو چا پلار دی وفات سوی دی پردو خلکو یې جنازه کړې اوس یې زوی رالی هغه ورته ویل ته څوک یې زما د پلار جنازه مې کړې ده ته د اسلام دا حق ورکړي دی خپله جنازه وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې قبر باندې جنازه وکړل. اوس داسې نه دی چې ما ورته بم بالا ځو چې موږ ته قریبان څوک وفات سوي دي بس بیا به په قبرو بیا جنازې کوو نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی بس هم اجازه نه ده. ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. ای خلکو دا قبر ته په کومه سترګه باندې مه ګورئ. دا قبر چې دی دا د عالم برزخ حالات دي دا د تاریکیو سره ډک دي. وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. زما په لمانځه باندې
الله رب العزت د دوی د قبر توري تاریکي الله پر وړاندې باندې بدلوي. اوس عالم برزخ بعضې شیان دی د عقل یې نشي دغه کولی. اوس دا موږ بس په حدیث شریف کې دا کم توري راغلي زموږ پر دې ایمان دی، لکه پر الله شي غیبي ایمان دی، د الله په قرآن شي غیبي ایمان دی، د الله په فرشتو شي غیبي ایمان دی. زموږ پر دې ایمان دی چې په دا قبر کې د عالم برزخ حالات دی، د اوله مرحله ده د آخرت د امورو سره. نو الله رب العزت که چاته ګلې ګلزار کړه بس الله رب العزت به د روح او د جسد به الله کې خوشحاله کړي. او که نعوذ بالله الله رب العزت ورته د جهنم کنده کړله، د عذابو ځای کړه، د لړمانو د مارانو ځای کړه، بیا به هغه غره کمي. الله رب العزت یې موږ او تاسو ته د جنت روضه وګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د لمانځه په برکت باندې الله رب العزت دا قبر د دوی دپاره منور کوي، ورته ښایسته کوي. په حدیث شریف کې مهمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو غریب انسان، د یو بیچاره انسان، د یو غیر مشهور کس دونه قدر د الله رسول صلی الله علیه وسلم په زړه کې و. نو اصلي قدرمن څه شی دی؟ قدرمن د انسان مال و دولت و شهرت و قبیله و قوم نه دی. قدرمن د الله دین دی چې سړی څونه دیندار وي بس دغونه الله رب العزت ته دا سړی مهم. نو ځکه غریبو خلکو ته، بېوسو خلکو ته، بیچاره خلکو ته چې مؤمنان په کمه سترګه مور ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم توري ویلي رب اشعث واغبر مدفوع بابواب لو اقسم على الله لابره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم توري ویلي ډیر ځله داسې کسان چې د ببرو سرو والا په دوړو باندې سپیوره د خلکو د دروازو څخه پورې ول کیږي، د دونه قیمتي خلک چې قسم پر الله باندې وکړي الله رب العزت په قسم کې نه حنس کوي، الله د قسم پر ځای کوي. نو زما ورونو غریب مؤمنانو ته، مظلوم مؤمنانو ته، بیچاره مؤمنانو ته په دې ته په کمه سترګه باندې مه ګورئ. خو دا زموږ په دوو طبقو کې دا کیسه بیخي ډېره ده. ټوله غریبان اکثره تقریبا په سل کې 80% غریبان خلک، یو د تبلیغي جماعت والا او یو طالبان. د اکثره وخت د غریبو کورنۍ سره د دې تعلق کنو الحمدلله سرمایدار هم چې زما طالبانو کې د سرمایدار است رپتیانه په کرپتیانه لا ولا که نظرت الویش د غزي لازم په طالبانو کې دا رقم طالبان ستا وزلت نرى من ميجر نو سور چی کرپتیان. نو لیکن اکثر وخت دا رقم می چې په مدرسو کې په د طالبانو دغه کې او د تبلیغ په اداره کې په لاره کې اکثره غریبان خلک دې خلکو ته په کمه سترګه باندې مه ګورئ، ځکه د ده خو کار د چا سره دی؟ د الله د دین سره کار دی، نه ستا د تجارت سره کار لري، نه ستا د ناموس سره کار لري، نه ستا د خارج سره کار لري. دی د الله دین زده کوي او د ده نسبت د الله د قرآن سره دی او د ده نسبت د الله د دین سره دی. بس په دغه نسبت باندې د ډېر قدرمن خلک دي و دې خلکو ته په کمه سترګه باندې مه ګورئ. الله رب العزت یې موږ ته عزت قدر را نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمل باندې موږ ته دا ځای وښول چې دا ډېر قیمتي خلک دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هیچا په باره کې دا رقم نه ویل چې ما ته قبر راوښي زه ورځم په قبر باندې بیا لمونځ کوم. لیکن د دې غریبو، د دې بیچاره خلکو، د دې ګمنامو خلکو د قبر پوښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورغلی دی په قبر باندې د جنازې لمونځ کړی. نو ځکه دا ډېر قیمتي دی. د الله و دین ته چې څوک خدمت کوي، د الله و دین سره چې تړلي خلک دي، دا ډېر قیمتي دی. الله رب العزت موږ ته اوله ور د الله د دین عزت و قدر په زړه کې راواچي.